د هر مرض علاج په دین کې هم شته ده. الله جل جلاله موږ تاسو ته راښودلی ده. که ته دا ویډیو تر پایه پورې وګورې انشاءالله زه به تاسو ته داسې طریقې وښیم که ته په هر رقم مرض باندې مبتلا یې الله جل جلاله به انشاءالله تا ته شفا درکوي او انشاءالله روغ او جوړ به کېږي. په قرآن شریف کې 6 آیاتونه دي دوستانو، 6 آیاتونه دي. دا آیاتونه په خپل ځان باندې وایئ، دموئ هم خپل ځان ور باندې، او همدارنګه په اوبو یې دموئ، هغه اوبه چیکئ. کولی شي په یو ورقه باندې توش قلم باندې ولیکئ او هغه بیا په اوبو کې واچوئ، هغه اوبه وچیکئ. دوامداره ډول باندې دا عمل وکئ، انشاءالله ډېر مؤثر دي، ډېر مؤثر دي، تجربه شوي دي. هغه څوک چې دا آیاتونو نه ګټه واخلي الله جل جلاله به هغه ته شفا ورکوي. هغه کوم آیاتونه دي؟ یو آیت دا ده فيه شفاء للناس، بل آیت ده هو للذین آمنوا هدى وشفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قدرمنو دوستانو 6 آیاتونه دي، زما آیات دي، تاسو یې یاد کړئ. که یادولی نشي درته په سکرین باندې به انشاءالله دا زمونږ همکار ولیکي. کوشش وکړئ دا آیاتونه ولیکئ په یو ورقه، همدارنګه ځان ور باندې دم کوئ. الحمدلله باندې هم ځانونه دمولی شي. کله ناکله ماشومان دي کورونو کې ډارېږي یا په کوم مرض باندې مبتلا یي، کوشش وکړئ سهار او ماښام 7 وارې الحمدلله باندې دموئ دوستانو. همدارنګه په دغه آیاتونو باندې دموئ. دې آیاتونو کې د شفا معنا پرته ده دوستانو، لفظ کې هم راغلی ده. کله چې تاسو دا آیاتونه وایئ الله جل جلاله به تاسو ته شفا درکوي. اوبه ور باندې دموئ، په هغه باندې لامبلی شي. نبي علیه الصلاة والسلام ثابت ابن قیس رضی الله عنه هغه مریض و، هغه ته یې اوبه دم کړې وې، بیا هغه ور باندې ځان ومینځ. نو تاسو هم دغه دینی نسخو نه کار واخلئ، انشاءالله هغه لاعلاجه مرضونه به ستاسو هغه ختمیږي. ګورئ موږ تاسو ګناهګاران یو، موږ تاسو ضعیفه مسلمانان یو، کمزوري یو. زر تر زره زموږ ستاسو دم او درود تاثیر نه کوي الا ماشاءالله هغه څوک چې هغه تقواداره دي، الله ته ډېر نږدې دي، د هغوی دم او درود زر تاثیر کوي. خو که ستاسو دم او درود زر تاثیر نه کوي هېڅ خبره نه ده. کوشش وکړئ، دوام ورکړئ، استمرار ورکړئ. یو وخت کې به ضرور انشاءالله دا تاثیر کوي او تاسو ته به الله جل جلاله شفا درکوي او روغ جوړ به کېږئ.